دوستانو ډیره افسوسناکه ویډیو ده، تاسو دا راسره وګورئ. ډېر نږدې رشته ده، په دې وجه باندې تعلق جوړ شوی په موبایل باندې. بس زموږ د دواړو خپلو کې تعلق جوړو او چونکې بیا موږ واده اراده وکړه، د واده اراده کولو د پاره موږ د ختمول ضرورو، لہذا دله موږ بیا په د کیلو په جوسو کې زهر ورکو. خاون خو بیا سره لاړو جنګي مالي د پریس کارله زه یو ترور و بس به دې سره کور کې وه ابد لمن رسېده نو بیا من رسېده لاړه نو بیا به دې بس موقع ملو بیا به دې ورتلو داسې حساب کتاب دې دواړو کړو. مان رحیم السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو، په 25 جولای باندې د دوزو تانه په حدود کې د سلورو بچو پلار چکم دی اغا مړ شوی. پولیس دغه کیس ټریس کړی دی او د خزې د په مرګ په الزام کې نیولې ده او یو رشتہ دار نننی پروګرام کې به موږ د پولیس نه او د کم کس چې مړو د فیملی نه به تاسو کو چې د پولیس د متوفی د خزه کم نیولې ده د پسې الزام کې نیولې وا او د سره چې کم د خوري نیولې ده د خوري او د زنانه په خپلو کې ست تعلقات او د ټول تفصیل بتاسو لمونږ د نننی ریپورت کې درکو. سلیم خان دلته چې کوم په 25 جولای باندې کوم یو مړی شو هغه تفتیش څنګه شروع شو او دا کیس بیا قتل ته څنګه ورسېدو ټریس څنګه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر بھائی اول تاسو ټیم ته ویلکم. چونکه ډیر افسوسناک واقع شوی دا 25 جولای باندې د داود ډیټ شو. اچانک طبیعت خراب شو او هسپتال وړو دوران هسپتال ته د باډي ډیډ ریسیو شوی و. کافی دغه او کو تکلیف په تیر شو، خو بیا هم چې کله د تدفین کې هم ډیره جلدی شو. تدفین ورلو کو خودی کور والا پدی باندې شکیو چونکه د داود نو سمیډیکل ایشو وا، نه هارت پیشنټ و، نه شوګر و، نه بی پی وا، داسې هیڅ قسمه ایشو ورته نه و. نو کور والے شکیو چې یاره د چې کوم د خورای د لقمان د سره د تعلق وو په کور کې په مخ کې هم څه ډیسپیوټس وغیرہ شوی وو، خو هغه ښکارا کړی نه و د سیلف ریسپیکټ لپاره. د دې چې کله دا تدفین شو نو د دې کور کې ټنشن کریټ شو. خبره او شو بیا د غینه پس په 10 اگست باندې د دې دارور زبیولا راغو تانه کې ریپورت وکړو. د ریپورت خبرې چې مونږ کوم ووري دي چونکه هغه کې سچایي و نو مونږ افسرانو والا په نوټس کې راوستو. په هغه کې مونږ 174 نوټس وکړو، لیګل اوپینینز هم پکې واغښت، هغه ټول ارسیس سمرا فارمالیټیز و چې مونږ پوره کړ. دا غینه پس هغه کې مونږ 164 وکړو. د دواړو ملزمانو خلاف د لقمان چې کوم دی د داود خورای دی نو د دې دواړو ملي بغت سره د زهر ورکړو. بیا د غي چې مونږ کله اریسټ کو انټروګیشن کې بیا مونږ سره د چې کومه د داود وایف لقمانو دواړو مونږ انټروګیټ کو. وغي مونږ ته د دې شیس کنفیشن کو چې او زموږ د دواړو خپلو کې تعلق جوړو او چونکه بیا مونږ واده اراده وکړه، د واده اراده کولو د پاره مونږ د ختمول ضرورو، لہذا دله مونږ بیا په د کیلو په جوسو کې زهر ورکو او د دې سره ډیټ شو. دا موږ اوریدلیو چې یاره لکه څنګه تاسو وی تفتیش کې دی د سیویریو چې یاره دی مخ کې دی د خزي او د خوري داود د مر کوشش کړو. هغه څنګه خبر وایي؟ بالکل جی، چې کله مونږ دی دواړه انټروګیټ کو نو بیا دواړو ملزمانو دا کنفیشن وکړو چې او دی ته مونږ یو ځل په چیو کې زهر ورکړو. دا د موږ والا چې کوم زهر دی دا ورته مونږ ورکړو، خو هغه په اثر ونکو. په دویم ځل چې بیا مونږ هغه ته کله دا زهر ورکو نو دا غي اثر په لګ زیات شو، خو چونکه ډته ورسره ونه شو، طبيعت ورسره ډیر زیات خراب او بیمار وو، کور ته بوله خلک پښتني لمتل راتله. نو په دې دویم ځل چې کله دی په کټ باندې پریوتو دا خويندې وغیرہ فیملی وغیرہ چې د تپوس پښتني لراتله نو هغه کې هغه یو خور دی له د تپوس پښتنه کې کېلې راوړې وي. هغه کېلې د خزي واغشتي، هغه نه جوس جوړ کو د کېلې جوس او پاغه کې هغه د زهرو مقدار زیات واچولو. بچ هغه څنګه خړلو بکولې زبیولا بکولې د دواړو ملزمانو چې دا غي 5-10 منټ تیرېده د طبيعت خراب شو. اچانک په وومیټینګ راغو، بلیډینګ هم ته سٹارټ شو. مونږ هسپتال ته چې رسولو په لار کې هم د ډیټ شو.
د دې چې کله د پر ډیتو شو دی خو هسپتال ته موړ بیا د هسپتال داسې سپرچا یا داسې ډاکومېنټس ډاکټري دي سره چې یاره هلته د ډاکټر چیک کړی وي او غویلی وي چې یاره د سوج نه مړ دی چونکه چیک اپ خو آلته شو خو دواړه ملزمان آلته موجودو او هغه ته پته مو چې دا کار مونږ کړی دی نو هغه ثبوت دی ختم کړو کور والے سوي چې د دې خو لکه پهل نم تعلق دا مرګ کې په دې څنګه شک رالو دا دون ورځ دي د سدي خپل انویسټیګیشن کړی دی د دینه یا سب وجه و چې دا دون ورځ پکې تیرې شو دا غي د مرګ نه پس هغه خزه په ډیره یاره کې و دا الکم ډیر په یاره کې و او دې ته الریډي مخکې نم دغه سيزونو پته و خو سلف ریسپیکټ لپاره دا خبره کلی وطن کې د عزت لپاره شو کړی نه و نو دغه وجه دی هغه ډایرکټ سټیپ غستین شو خو چونکه چې کله دا رور د دې وفات شونه دغه صدمه دی نشو برداشت کول او دا غي د پاره بیا دي پولیس سره رابطه او کاغټول ثبوتونه غټول چې څومره سچایي واغې دي ټول راوسته چې کوم خبره مخکې دي پټولي د فیملی د ریسپیکټ او د رور د مرګ خبره یا د دې بابي او د الک د تعلق باره کې دي د عزت توجه چې کوم خبره پټوله چونکه رور مړ شونه دا غي نه پس سپاتې نشونه غي غټول خبره اوپن کچي اصل وجه دا مور دې چې دا چې کم داوا چا کړی دا د مقتول خپل رونه نه دي د خپل میرانه رور دی خپل رور نه د کار سکو داود جی په محله جنگي کې په پرنټینګ پریس کې کار کوي او دا خوري د سره یو ځای اوسېږي نه خوري خو بالکل کې چې اوسېږي خودي کرے انا جان ډیر او هغه ایش څومره دی او دغه کار روزګار سکي دغه ایش تقریبا 28-30 سال پورې وي تقریبا هغه سواده ماده کړی دی نه واده نه دی کړی اوس چې د دې کیس کم مدعی دی هغه په دې باندې صرف عدالت کې داغه کړی دی پوسټ مارټم خلانه دي شوی کنه نه جی د دې 18 تاریخ باندې به ان شاء الله د کوټ په آرډر باندې آرډر شوی دی 18 تاریخ باندې بلدي بیا دوباره قبر کشای کیږي داغه نه به سیمپل غستل کیږي او بیا کې ام سی تزي لیب ریپورتس پر راځي نو دغه کې به موږ ته پته ولګي واضح بشي چې آیا د ډیث د ظاهرونه شوی دی یا د بل څه نه شوی نو لکه مطلب د کیس زیاته فیصله هم په انحصار چې کم دی او په پوسټ مارټم باندې دی بالکل جی پاغي باندې اشفاق خان تاسو د وزو تانه انویسټیګیشن اس ایچ او دواړه ملزمان به تاسو اوریدلی دا خزه چې کم ده د سو بچو مورو د دې کله واده شوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قیصر خان دا د خو شپږت و اتکالو شو چې دی واده شوی دی د درې بچی دي او د دې خاون چې دی پریس کار کولو په جنگي ماله کې دا د خړایو نو دیګر بتلو راتلو نو په دوران انټروګیشن کې خزه ملزمي او دو ملزم داړو دوه ویل چې یاره زمون بس دیو کورت لراتلو په دې بازو داړو تعلق جوړ شو د دې خو مطلب دا خزه چې کم دا د تعلیم یافته چې نه محمد اوریدلې دي نو د دې درې بچي مو وسو چې خاون سره په ست تعلق خراب شو د الک سره جوړ څنګه شو دا ملزمه وای چې زبم خاون وروته واخلم ټکولم به په چوله به پیسې نه راکولې دا په دوره به مال سلو په خرچه راکوله دوره سي نو دا لیک چې کومو دا د خړایونو د لواره کار کو زبم مال د هفته 4000 4.5 روپیا راکولې پس په دا باندې بعد مو د تعلق جوړ شو بیا په دې کې چې د واده خبره سره شروع شوې نو دا واده را پاره چې کوم دې موږ دا اقدام کو دا سره موږ سم کوو مطلب د دې داو کفر سود دې پته نه ولګي د دې دوړ بواده کو دې کو پته نه ویلګي د دې دوړ واده کولو دې په صلاح باندې دوړو دا کار کړی دی دا خزه خو تاسو هوري د دې ته اوس خ پیمانی و په خپل کار باندې خزه خو په خپل باندې ډیره پیمانه سره چې ملزموم ډیره په خیمانه په خبره باندې دا چې دا دوړه باچان خلک دي هغه جنې چې کوم مدن و د دې تعلیم هم دا سلورمه درجه کې سبق وي او علیکم خو په پیمانه په دې وجه باندې خبرې دوړ پټه دې کې پہل چا کړو د دوستانه دی الګ یا د خزه دې کې خزه دوستانه وړمانه دا کړی دی یا لیک سره بیا په موبایل باندې راځي شي خپل کې او بس خاون هو بسار لاړو جنگي مالی دا پریس کارلا زه یو ترور و بسابه دې سره کور کې وا ابد لمن رسیدا نو یو مدرسې ته لاړم نو بیا به دی بس موقع ملو بیا به دی ورتلو دا څه کتاب دې جوړ کړ اسی تاسو به دا ته پوسټ کړی کنه چې لکه دا د خوري رشتہ چې کوم نه دا خوري نږدې رشتہ خوري خامخا خلکو کر راځي نو تاسو هغه ته نه چې تا دې ټیم کې ذهن کار نه کو یاره کې سر به نن سبا دا سه د موبایل دا سه دور جوړ کړی چې خلکو سر کو حیات لیدا نو په دې وجه باندې دوړ خپل تعلق مامو مامي او خوري خوري نږدې رشتہ په دې وجه باندې تعلق جوړ شوی په موبایل باندې بس دې دوړو پسې څوک زی راځي د فیملی ور پسې څوک منډه ترنه وي دې پسې خو تاسو پورې مونږ نن دې دوه یو ورځ کسړی راغښترا او مونږ جنې جیل کې جمع کړه ملزم مونږ انټروګیټ وو دې وڅوړه راغلی نه دي
دواړه پارټیان نه قومونه نه راځي ورپسې او مشر نه ورپسې مشران راځي نه څوک کشر راځي. دې سوي چې خاون خو مړ شو او خزه جیل ته لاړه ماشومان چا سره دي؟ ماشومان چې او د چې کله د داود مړ شو نو د ماشومان ځان سره د خزي بوتلو پلار کړه خو پرونو چې کله د گرفتاری شو نو ماشومان راوستل هغه ته نو د تر بوتلې دي فور کې دي او تر سره. سلیم خان دی چې کم زهر ورکړی دي کنه د کستا دی دا چرته نه وروړي او هغه دکاندار هم په دې کې شامل تفتیش کیږي یا نه؟ بالکل دکاندار خو به شامل تفتیش کیږي د غوا لپاره او دا بخشو پل کې د دې دکان دی مونږه دکاندار راوستم بو دا بیان مغسته دي او هغه ته خو چونکه دا پته نه و چې دی به چا د مرګ لپاره دا وړي خو بیا هم د کیس تفتیش کې دی شامل نه څه د وی ودا سوي چې هغه ته څه ویلو چې سره کا دا چوه مار د وی د چیرې زمون کور کې د مګي دی ډیر زیات تنګول کې مونږ له زهر راکا نو یو ځل چې کوم ورکړي دی هغه لګ لو کوالټي وا بیا په سیکنډ ټایم دا غي نه کوالټي وا په تر ټایم باندې ولا بیا کافي تیز زهر ورکړي دي چې هغه 5-6 منټ کې دا غي هغه د داود باندې غلط اثر دا غي شوی. اشفاق خانم دې تانه په ایریا کې یو میاش پهل داسې کیس شوی چې د اورندار او د لیور په خپلو کې تعلق او هغه سړی خپل د اورندار پر خپل رور وجلو داسې واقعیات ډیر زیات تیزی سره په دې کې اضافه کیږي وجه څه ده؟ نن سبا کې سرخان تاسو چې ما څنګه ویلو د مشرو تو ویلې نن سبا ټول سیستم چې کوم دی د دنیا دا سیستم چې د هلاکانو زنانو دا کیسه ټول موبایل خراب کړی دا موبایل په وجه باندې چې هغه بشرمي رااله داسې خلکو نه غیاګان لاړې اسلامي تعلیمات کم شو لکه څوک عمل نه کوي یعنی ورندار او لیوار دا په کور کې داسې وی لکه چې مشر ورنداري نه د خلک د امور په نظر ګوري خدای دې شکرپور کې موږ یو واقعا راغلی وا. سلیم خان دا چې کم ته مونږ کم خبره کو خوره او راره دا خدا سره رشتہ چې دا د کور رسوک نشي منې کولې کنه دا مونږ کم طرف ته رواني او د روکتام بسنګ کې تاسو پولیس افسر مې او د سوسایټي مطلب معزز شهري مې بس یو خو زمونږ د اسلامي تعلیمات نه لریواله دي بلا کمزې کې چې فریډم راشي نو البته بیا دا مسلې خامخا راځي نو چیک اینڈ بیلنس پکاري هر رشتہ په خپل ځای باندې خو بیا هم هغه چې دا کم لیمټس مونږ ته خپل اسلام خېلې دي کم مونږ ته خپل پښتو خې دا غیر لیمټس دا غیر خیال ساتل پکاري نو ان شاء الله بیا به داسې حادثې نه کیږي. اخیری د پوسکو مجي کله چې دی تاسو اونې ولدي خو هم داسې پاسانه نه منل کنه د دې وینا سو په پاسانه خې نه ولي خو بیا هم هغه ګیلټي فیل کوله او چونکه د دې هغه زور تعلق چې کوم نو اخو الریډي مخکې کور کې شو شوی خو هغه خلکو د خپل عزت بچکولو لپاره دا خبره اوپن کړي نه و نو هغه ټول خبرې چې بیا اوپن شوي او ماغه د داود خور چې ورته مونږ مخې ته کې نو لا غنور خويندې چې کوم مخې ته کو نو کې نو لیدي ته ویلم چې دا تاسو ورڅ غلط کوي بداغې نه پس هغه سره بیا د انکار وجه نه و پاتې بیا کنفیشن کو چې مونږ نه دا غلط کار شوی دی او خپېمانم دی په دی پولیس تخپل جرم منلې عدالت خلانه دی منلې نه جنا عدالت کې لانه دی منو دی د دې خو ون ډے کسټډي دا کسټډي نه پس ان شاء الله پیش کو امید دی چې هغه کې به هم کنفیشن وشي. ګرانو مرګرو پولیس یقینا چې ډېر ښه کاروي او ډېر په لک ټایم کې کړي د دواړه ملزمان گرفتار کړي دي د پولیس خبره تاسو اورئ چې دواړه ملزمان خپل جرم هم منلې دي خدا پهلنې واقعیا نه دا پدې لګ ورځو کې د دوزو تانې دویم کې 300 ورځې وړاندې د پهاړی پورې تانې ایریا کې دغه یو خزنی شوی و چې داغه د خپل خاون نوکر سره تعلق او پرون د فقیر آباد تانې په حدود کې امداسي واقع شوی دا نو الله دې رحم وکي پته نه لګي چې مونږ کم طرف ته روان یو ځکه چې دا کمی نږدې رښتې دي او دا هغه دا حال دی نو بیا به انسان کم چا سر پچا به اعتبار کوي چا باندې به ټرست کوي ځکه چې مونږ بلاشي کې سونه داسې ریپورت کول تاسو ته چې کله خزه خاون یوازې اوسېږي نو هغه کې مسائل دا پیدا کیږي چې خاون کار د پار لاړ شي او اکثر خزه چې کم دی هغه دغه سي غلط لاسونو ته لاړ شي نو ډیر زیات د سوچ او د فکر نه کار غسل پکار دي کمی معزز رشتې چې کم دي د هغه ډیر زیات خیال ساتل پکار دي خو دې سره سره د کور چې کم سربراه دي مطلب خاون چې کم دي اغلم د دې چیز ډیر زیات خیال ساتل پکار دي ځکه چې اکثر خزي عمده اعتراض کوي چې پاغي باندې خاون تشدد کولو سختی وکولا نو خاون له پدې ټولو خبرو باندې ډیر سوچ کول پکار دي پدې رشتو باندې خیال ساتل پکار دي چې پکور کې څوک پر غسل پکار دي او څوک نه.